امام غزالی رحمت الله علیه ته الله تعالی یو غټ مقام غټ منصب ور نصیب کړو، غټ عالم تیر شوی دی. امام غزالی رحمت الله علیه چې کله المینس ک بیا د عقیده متعلق چې کله آیات رغلل بیا په هغه باندې سوچ فکر و چې الله تعالی میشته کیمه عقیده بیانوي یا داسې مسأله ورغله دو په باندې سوچ ک چې دا مسأله الله تعالی ته میشته الله تعالی میشته بیان کړی دو. نو د امام غزالی رحمت الله علیه یو ورور هغه بالکل صوفي مزاج و. یغه په امام غزالی په سلمینز نک خلک دغه خبره بار بار واردله دغه ماحول کو ته چې میز نفس کو په خپل ورور پسې بیا مور ته شکایت ولګو چې اده دغه زیاده په بل زوی په میز نکو. دغه مور امام غزالی رحمت الله علیه چې دا کیم بل ورور دی د خپل ځای هغه وغوښت ورته چې تبکی ما وجبونه په خپل ورور سره میز نه کې دا ورته چې اده کسا امام غزالی داتا سړی هرڅي داتا شزه هرڅي د عقیده متعلق پښتنه ازنه کو د مسالې متعلق پښتنه ازنه کو اشکالات وي دغه جوابات وي د حیض متعلق پښتنه ازنه کو د نفاس متعلق پښتنه ازنه کو چې د حیض زیات مدت څومره دی کم مدت څومره دی د نفاس زیات مدت څومره دی کم څومره دی او آیا دغه حیض بیماری دو او کنه دو نفاس کله شریکیږي څنګه سبب د بارل د وینې متعلق د مسالې پښتنه ازنه کو. نو وروري ورته چې اده که ساده په مینس کو په منځ کې د خیالات دا وي د خیال په حیض کې وي د خیال په نفاس کې وي داس مسالې کې وي نو د خیال هغه ګندا شو د مینز هغه ګندا شو ځکه ز په د مینز نه ک امام غزالی رحمت الله علیه مور هم امر ورته چې کسا امام غزالی په منځ کې سوچ کو چې داغه مسله څنګه دو فقهي مسالې متعلق سوچ کو د عقیده متعلق سوچ کو حالانکه عقاید خو قرآن کریم کې الله تعالی خپل بیان کړی دي مسائل بیان کړی دي. نو کله چې په منځ کې د داسې شی متعلق سړی سوچ کو نو په دا باندې میز نه خرابېږي په دا باندې الله تعالی نسی دی نه ثواب درته ملاویږي. نو ته خو د یو انسان خلاف سوچ کې ته خو د یو انسان عیوب په باره کې سوچ کې عیوب بیانوي خلته چې دغه میز صحیح نه دی نو ته خو د ګناه چار کې حرام چار کې نو ته متویا چې امام غزالی من صحیح دی که د ټول من صحیح دی. د انسان ذهن بیا په یغه کې خپل ځای ته راغله چې اوهو دا زه په کومه خبره باندې لګیای. امام غزالی سوچ ته یو مسالې متعلق دی یو عقیده متعلق وي چې هغه که یو انسان په خپل اختیار سره په منځ کې ضروري آیات داسې وي موقع محل داسې وي نو هغه قابل مؤاخذه نه دی. نو ته خو د امام غزالی عیوب بیانوي دا نقایص د کمی په سو په ذهن کې راواله غلط سوچینه کې د یو انسان متعلق دا خو اسه هم قابل مؤاخذه دی په دا باندې خدای الله تعالی نسی دا خو حرام اچار دو. نو کسه دیو خبره اخیری په ذهن کې شنه وي چې کایو انسان د عمل په وخت کې د منځ په وخت کې شیطان یو وسوسه پیدا کو که د عقیده متعلق وي که د مسئله متعلق وي که مباح چار وي د ګناه چار وي یا مباح چار وي نو داسې خیالات باندې داسې وساوس باندې الله تعالی د تو مؤاخذه نکو. ها کچره د هغه خیالات قصدن خپل ذهن ته وړل بیا د الله تعالی په نس دغه حال ته شایي دغه حال دا دی چې کله هم داسې خیالات د تو ذهن ته روشي فورا د الله تعالی طرف ته رجوع لمینځ د ثنا ویایي الحمد ویایي قرات وکړي یا په امام سے مینز کې بیا هغه قرات ته امام په غور سره وروه چې امام څه خبره بیانوي الله تعالی کیمه خبره بیان کړي دي د الله تعالی حمد بیانېږي د جنت د جهنم تذکره بیانېږي په باندې غور او فکر کا په دا باندې مؤاخذه نشته. نو چې کله ځنه خیالات داسې وي چې هغه شیطان تو ته د تو په ذهن کې وچوي او هغه خپل د ذهن نه وبوسه او یو خبره ده هدو چې کله د یوې ګناه خیال په ذهن کې پیدا شي بیا چې څو پر دغه د ګناه چار کړي نوی پابند الله تعالی ته ګناه نه لیکي فرشته ته دا نه وي چې د یو انسان ګناه نه ولیکي بلکې چې کله ګناه چار وکي بیا د پابند مؤاخذه شي او نیکی بالکل په دا باندې الټا دو چې کله یو انسان د نیکی اراده وکړو هغه نیکی چارې کړي نه په اراده باندې الله تعالی اجر ورکوي.
نو په دا موضوع باندې د موډر بیانات هغه ټول بیانات وروي ان شاء الله د توسه شکوک د توسه شبهات خیالات دغه نو بالکل د توسه دماغ بالکل صفا شي